د الله جل جلاله په نامه سوګند کوم چې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې له ښوونځي نن یکشنبې 25 تنه قابلې ټولنې ته د خدمت په موخه فارغې شوې. یاد ښوونځی چې له تېرو 18 کلونو په میدان وردګ ولایت کې فعالیت لري، خو د مسؤلینو په وینا چې د ځینې ستونزو له کبله یاد ښوونځی د موقت وخت لپاره تړل کیږي. موږ یو اسسمنټ کوو متاسفانه چې په هغه اسسمنټ کې موږ ولیدل چې د میدان وردګ په ولایت کې زیاتره له 80% فارغ شوو قابلو لپاره صحي سکتور کې د جذب امکانات لرو. د سویډن کمیټې د مرکزي دفتر مسؤل ډاکټر پردیس فارغ شوو قابلو ته وویل چې ستاسې د خدمت وخت را رسېدلی دی، باید په پوره اخلاص د خپلې ټولنې خدمت وکړئ. د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد زرک زیرک وویل چې دوی د ولایت په کچه 213 تنه قابلې لري چې په 20 روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خفافه دی کوم مصارف چې په قابله سره باندې کې هغه ناچیزی بولم په دې خاطر ناچیز بولم که چیرې یوه قابله صاحب فارغ شي خیر که په کلینیک شفاخانه کې وظیفه نه ورته پیدا کېږي، هغه خپل دوه بچونه چې صحیح سالم وروزي هغه هم شنه د دوه پیسو په مقابل کې لږ شپه مصرف شوي. د ولایت د زیږون برخې مشرې ډاکټر روشنک وردګ د قابلهګانو د ښوونځي پر تړل کېدو خواشیني څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې حکومت باید دا ډول مرکزونه فعاله وساتي او د فارغانو لپاره یې د کار زمینه مساعده کړي. دغه مهم او اړین ښوونځی چې د ولس ضرورت دی تړل کېږي او دروازې دغو میدان وردګ د نجونو په مخ تړل کېږي چې هغه د قابلګۍ د خدماتو وړاندې کولو شوق لري. د ښوونځي یو تن فارغ شوی قابلې وویل هغه پالنه چې د یو نوي زیږېدلي ماشوم او مور لپاره ضروري ده، موږ یې په پوره اطمینان سره ترسره کولی شو. د اوسني دولت نه مې غوښتنه دا ده چې یعنې وکولی شي لکه دغه پروګرامونه چې ایجاد کړي د دوی په رقم ته نور پروګرامونه ایجاد کړم، لکه د قابلګۍ نرسنګۍ او داسې نور پروګرامونه چې افغانستان ته ډېر ګټور دي ایجاد کړم. هغه له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي، ځکه مسلکي مېرمنو ته په ټولنه کې اړتیا ده او نجونې باید دې لارې ته دوام ورکړي.